نو ملګرو کو چې تاسو غواړئ چې تاسو په یو ټیم په خپل یو موبایل کې مطلب دوه واتس اپ وچلوي یا دوه فیسبوک وچلوي یا بل یو داسې اپلیکیشن چې هغه تاسو استعمالوي هو تاسو چې پای کې تاسو په یو ټیم دوه ایډیا نه ان کې تاسو پای کې په یو ټیم دوه اپلیکیشن ډاونلوډ کې مطلب واتس اپ ته تاسو غواړئ چې یو واتس اپ کې تاسو یو نمبر ان دی تاسو په دې تاسو دویم نمبر دی او په غیم تاسو واتس اپ غواړئ خو په یو موبایل کې غواړئ نو تاسو به څنګه دویم واتس اپ ډاونلوډ کوئ یا دغه رنګ تاسو یو فیسبوک ان دی تاسو بل فیسبوک ډاونلوډ کول غواړئ پای کې بل آی ډي ان کوي نو تاسو به څنګه کوئ نو موږ تاسو ته دا ویډیو کې نن دا خول غواړو چې تاسو به څنګه په یو ټیم په یو موبایل کې دوه واتس اپ یا دوه فیسبوک یا دوه یو گیم یا چې هر څه اپلیکیشن په یو ټیم کې به تاسو څنګه دوه ان کوئ نو ملګرو کو چې تاسو زمونږ دا چینل نه سبسکرایب کړئ نو تاسو ته موږ گزارش کوو چې دا زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او چې تاسو زمونږ فیسبوک پیج نه فالو کړئ او تاسو په فیسبوک باندې هم یې نو تاسو زه گزارش کوم چې په فیسبوک باندې زمونږ پیج هم فالو کړئ د فیسبوک پیج لینکس چې کوم دی تاسو سره په ډسکرپشن کې موجود دی نو ملګرو کو تاسو په یو ټیم دوه اپلیکیشن چلول غواړئ نو د هغې دپاره به تاسو د خپل پلی سټور نه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ چې کوم نوم یې دی پارلل سپیس نو زه ګورم تاسو سره زه ډاونلوډ کوم زه تاسو ته هم فی ای آر دا د لومبي نمبر چې کوم رالی پارلل سپیس دا به تاسو ډاونلوډ کړئ ما د مخکې نه ډاونلوډ کړی دی نو زه به صرف اوپن کوم تاسو چې کله دا ډاونلوډ کړئ او دا اوپن کړئ نو دا به تاسو سره دغه رنګې کولو شي په دې بس ایډز راشي هغه به تاسو کینسل کړئ د هغې نه پس چې دا کله اوپن شي نو زه به تاسو ته هم چې تاسو به څنګه په یو ټیم دوه اپلیکیشن کولاوئ دا چې کله موږ ځان سره اوپن کو نو ګوره تاسو په دې کې ګوره چې په دې کې موږ سره یو څو اپلیکیشنز رالل خو تاسو دې نه بغیر تاسو په موبایل کې یو ډاونلوډ شوی اپلیکیشن وي لکه په هغې به تاسو هغې دپاره به تاسو دلته کې ایډ ایف باندې کلیک وکړئ ایډ ایف باندې چې کله تاسو سره کلیک وکړئ نو تاسو سره به دلته کې هغه اپلیکیشن راشي چې کوم تاسو سره موبایل کې انسټال وي که تاسو چېرته یو دویم د دې ځای نه راغستل غواړئ د دې ځای نه یو اپلیکیشن سلیکټ کوئ چې هغه تاسو سره یو په موبایل کې موجود دی او د هغې یو کاپي بل هم غواړئ تاسو پکې بله آی ډي ان کړئ نو هغې باندې به تاسو دلته کې کلیک وکړئ نو تاسو سره به هغه ان شي ښه موږ واپس بیک ځو خو دلته کې زیاتره خلک دا شی چې کوم دی د واتس اپ دپاره استعمالوي یا د فیسبوک دپاره استعمالوي یا یو بل گیم دپاره استعمالوي تاسو ګورئ ما پکې ځان سره فیسبوک هم اډ کړی دی بدل او ما پکې ځان سره لوډو سټار هم اډ کړی دی ځکه چې لوډو گیم زه کوم خو زه به تاسو ته ښیم تاسو سره په موبایل کې مطلب یو واتس اپ شته دی لکه څنګه چې زه تاسو ته ښیم ما سره دلته کې یو واتس اپ شته دی زما په یو نمبر دلته کې ما سره دا واتس اپ شته خو زه غواړم چې ما سره په دې موبایل کې یو بل نمبر دی په هغې ما سره واتس اپ جوړ شي نو د هغې دپاره به زه دغه اپلیکیشن اوپن کوم چې دا کله زه اوپن کوم دلته کې ما سره دا واتس اپ دی دا به زه اوپن کوم دلته کې موږ سره دې باندې یو ایډز راشي دا ایډز به موږ کلوز کړو نو دا اپلیکیشن سٹارټ کیږي دا اوپن کیږي زه به تاسو ته اوس ښیم چې تاسو به څنګه دوباره بل تاسو دلته کې سی کو ما سره دویم واتس اپ هم کولو شو تاسو سره چې کوم دغلته کې دغه واتس اپ راشي دا به تاسو سره نه رجسټر شوی دغه به تاسو ځان سره رجسټر کړئ چې کله دغه ځان سره رجسټر کړئ نو دا واتس اپ به تاسو ته په دویم نمبر کولو شي نو په دې طریقه به تاسو سره په یو ټیم کې دوه واتس اپ کولاویږي نو ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې تاسو سره معلوماتي لګېدلې وي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا خپل ملګرو سره هم شیر کړئ په دې باندې موږ هر ټیم معلوماتي ویډیو تاسو سره شیر کوو شکریه